ډیره زیاته مننه کومه. خدای بخلی صابر صاحب لیکي چې زلفې دې مسمه وروانې بشي، زلفې دې مسمه وروانې بشي، خون به مې واخلي قاتلانې بشي. زمونږ واده د ښکلو څڼې نه دي چې رنګ به واړوي ارزانې بشي. یو ځل بیا څنګه چې ما په پیل کې ذکر وکړو، رښتیا خبره خدا ده چې په لسیزو باندې د خاورې په دغه خاوره باندې دلته بارود منګه لیدلی دي، دلته منګه جنګونه لیدلی دي، دلته بدامني منګه لیدلې ده. داسې بنډارونه را جوړول دا که هر څوک کوي موږ به د هغه په شا باندې ولاړو، لاس آزاد د رقیبانو هواګانو، زه ولاړ لکه د غره د ګل په شا یم. دغه زمونږ د وطن په سوکالۍ باندې، په ښېګړه او په آبادۍ باندې تمامیږي. دغه بنډار چې نن را جوړ دی د فخر پښتونخوا ایوارډ شو په نوم باندې، زمونږ یوازینۍ موده دا ده چې خپل د وطن اتلان، سیاستمدار، ټولنیز فعالان یا د کمې زاویې نه چې څوک د دې خاورې، د دې وطن، د دې چاپیرچل سره مینه کوي چې هغه موږ ونازو، هغه موږ ومانځو. دا زموږ دویمه لړۍ ده د فخر پښتونخوا ایوارډ شو. په دې کې به زموږ نه وړې وړې غلطیانې هم کیږي، خو هغه ستاسو سینه زه دومره فراخه وینم چې هغه به تاسو موږ ته بخئ، او انشاءالله زموږ دغه زغل، دغه مزل دا به هم دغسې دوام لري. زمونږ موده هم دا ده چې زمونږ دا ماښامي دي بیا دلته سندره وویني، دا د ژوند وویني، دا د تکثریت او تنوع وویني، دا د ډایورسټي او پلورلیزم وویني. او موږ دا غواړو چې روس د امریکې نه، امریکا د زار لچي نه شي. غواړم چې ټوله دنیا مینه 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 شي. خپل دغه دروند خوږ میلمه ته به بلنه ورکوم چې علمداد صاحب راشي سټیج ته. تاسو د لاسونو پړقا کې ډېر محترم علمداد صاحب تاسو سټیج ته راشي. دې سره سره به زمونږ ډېر دروند خوږ میلمه چې د زمونږ د نن ورځې د نن دغه خپرونې په مشرانو میلمنو کې هم دی، او مونږ پښتانه پې ښایسته یو، مونږ پې ویاړ کوو. هغوی ته به بلنه ورکوم ملک عبدالله وزیر صاحب دې راشي سټیج ته. ستاسو په لاسونو پړقا یوه ډېره تکړه شاعره او د دې ترڅنګه د ګل ګنډلو د لارې یوه ډېره تکړه انځورګره الماس خانم ته به ستاسو د لاسونو په ډېره پړقا کې بلنه ورکومه. د فخر پښتونخوا ایوارډ دغه ړومبی ایوارډ به هغو ترلاسه کوي. زمونږ هغه څوک چې په دې بارودي چاپیرچل کې لګیا دی او بمونه ناکاره کوي او زمونږ په هر ځای کې ملګری وي، د سیکیورټي د لارې زمونږ مرسته کوي. د بی ډي ایس د ټیم ډېر تکړه ملګری عبدالرحمن صاحب چې چېرته وي هغو دې راشي. ستاسو د لاسونو ډېره پړقا کې مشرانو نه د خپل ایوارډ ترلاسه کړي. د دې ترڅنګه زمونږ د دغه لړۍ بله کړۍ د سندرو د ګلبڼ رباب نوازه که زمونږ امامتو کې ښه نه ده، په لږ وخت کې یو ډېر لوی نوم پیدا کوونکی، په پښتون وطن باندې د معیار او د انتخاب سوچ لرونکی زمونږ ډېر لوی سندرغاړی اسپندیار مومن ته بلنه ورکومه. ستاسو د لاسونو په ډېره پړقا کې د دغه لړۍ یوه بله کړۍ او زمونږ د وطن ډېره ښکلا څوک چې ټولنیزه فعاله ده او د سوات د سردرو هغه تکړه پیغله چې هغه لګیا ده په هغه ښایستونو کې خپل د فکر او د علم په وسط باندې نوره ونډه هم بخي. همرا فرحان ته ستاسو د لاسونو په ډېره پړقا کې بلنه ورکومه چې هغه راشي او خپله دغه جایزه ترلاسه کړي. ډېره محترمه همرا فرحان. زمونږ یو بل ډېر خوږ ځوان او تکړه براډکاسټر چې هغه لګیا دی په ړومبي ځل باندې د براډکاسټرز دپاره هغه یو باقاعده تنظیم جوړ کړو او د هغو د ژوند د خوشحالۍ دپاره هلې ځلې کوي. ستا د ښایست احترام دی نه سیوا څه کیدی شي چې د پوښتنه هم کوم ورله څوک ښکلی ګورم. ستاسو د لاسونو ډېره پړقا کې ښایسته رحمان صاحب ته بلنه ورکومه چې هغو راشي او خپله جایزه ترلاسه کړي.
سره دې لړۍ اخري کړۍ بیا به راځو د سندرو په لور باندې زمونږ یوه بله ټولنیزه فعاله سوشل اکټیویسټه په خپل ځای باندې ډېر زیار وباسي ډېر کار کوي نازیه شاته بلنه ورکومه ستاسو د لاسونو ډېره پړقا کې توبه وایي سپینو کړلو تور کلی دا زمونږ کور کلی او ولې داسې غلی دی دا د ټنګ ټکور کلی ستاسو د لاسونو پړقا کې راغواړمه اسپندیان